د لغمان په مرکز مهترلام کې د والیبال د سیمه ییزو سیالیو پایلوبه ترسره شوه. یادې سیالۍ چې د روان کال د لیندۍ په 8مه نیټه د مهترلام ښار اړوند د والیبال د منتخبو ټیمونو ترمنځ شروع شوې وې. د همدې میاشتې په 28مه نیټه د سختو مبارزتي سیالیو په پایله کې د شفیق لغماني د لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې د قلیمیا د کلي د ځوانانو په هڅو سره جوړې شوې وې، د مهترلام ښار اړوند 20 منتخبې لوبډلې پکې ګډون کړی و، چې له جملې یې د قلیمیا او شفیق لغماني منتخب لوبډلې وکولای شول پایلوبې ته لار پیدا کړي. د نوموړې سیالیو یو تن تنظیمونکی خیبر موسی وایي یادې سیالۍ د ځوانانو د سالمې بوختیا په پار جوړې کړي دي. دغه ټورنمنټ چې موږ جوړ کړی د ځوانانو د یووالي لپاره او تر څو چې د نشهیي توکو څخه لرې پاتې شي او ځوانان یو بل سره معرفت پیدا کړي او تشویق شي. 20 ټیمونو پکې برخه اخیستې وه چې د 20 ټیمو په نن 2 ټیمو اخري 2 ټیمو لوبه میاقله او رئیس شفیق الله ترمنځ. له شور او ولولو دغه ډکې سیالۍ د ژمي په یخ موسم کې د ځوانانو هډونه ګرم ساتلي. مینوالو هم نوموړې سیالۍ په خپل راتګ سره لا رنګینې کړي او د لوبغاړو په تشویقولو سره یې لوبو ته بیل خوند وربخلی دی. د اتلې لوبډلې روزونکی شفیق الله لغمانی وایي خوښ دی چې لوبډله یې بریالی شوې او خپل احساسات داسې څرګندوي. ډېر خوشحاله یم چې دغسې هر ځای کې ټورنمنټونه جوړېږي دغه د ځوانانو لپاره او داسې مینوال شته چې ځوانان تشویق کوي او زه خپله پستک یو کلب لرم خپل په نوم باندې ټول لغمان ته معلوم ده. زه هر وخت خپل ټیم تشویق کوم، زه هر وخت خپل ټیم سپورټ کوم، هر ځای ته بیایم، هرې ولسوالۍ ته بیایم په دې خاطر چې د ځوانان دې خوشحاله شي. دغه سیالۍ د لغمان ولایت د ورزشي امریت په لارښوونې سره جوړه شوې وه. دې ته ورته نورې سیالۍ د یاد ولایت په نورو برخو کې هم روانې دي. د لغمان ولایت د والیبال فدراسیون مشر احمد شاه صدیقي په اړه وایي زموږ ټورنمنټونه په لغمان دا اوس فعلا 2 خلاص او 3 پاتې دي چې 2 د پالینګار کې ده، یو په سنګره کې ده، د کندې ختمېږي هلته هم یو ټورنمنټ روان ده، یو شګۍ خلا کې ده چې هغه نن سبا به د هغه فاینل جمعې پر وشي، یو په علیشنګ ولسوالۍ کې روان ده. انشاءالله موږ کوشش کوو چې په آینده کې مسلسلا ټورنمنټونه جوړ کړو او یو ټورنمنټ دغه د برکوټ څومره چې برکونه جوړ شي نو انشاءالله چې یو غټ ټورنمنټ موږ په جاملاتن کې ورزش د ځوانانو لپاره هغه بوختیا ده چې هیڅ ډول زیان نه رامنځته کوي بلکې کولی شي د بدن پر روغتیا مثبت اغیز وکړي. حکمت الله حقمل، د مهترلام ښار.